نشم کولی. خیر ته څه کېږي کاکا؟ که زه یې ووهلم بیا د دې وحي خیر ته په غوسه یې که. دا ډېره ترخه شوې نازوله ما ښکل کوي چې خواږه شي بیړه به کوي. اوس نو دنیا مې په غوسه خیر دی کاکا په غوسه یې که کاکا خیر دی. نن شپه غواړم لمسیان مې بندر ته بوزم چې ساعت یې د شیناوې ولې د شپې لخوا بیا یې مور جانې بیا یم یې نو توپیر نه کوي هره بلا چې وي په موږ دې راشي. مورې حسیبې مورې ووایه ښاغلی نیازی پېژنې؟ هغه لیونی نیازه یادوې؟ هماغه یادوم. ښځه یې مړه شوه. دا ته څه وایې زویه؟ ښه نو خدای دې وبخي. ډېر مې زړه ورته وسوځېده چې په ځوانۍ کې ښځه مړه شوه. ځوانه خو نه وه توفیقه لږ تر لږه زما په عمر خو وه. مال او شتمنۍ هم لري. حسیبې مورې ته به څو کلنه یې؟ لیونیه خوله دې بنده که که نه نو انجونو راځئ چې لاړې شو راځئ زر کوئ هله خندا دې اوس هم د ماشومتوب په څېر ده. ته مې هم همداسې خندوې. پلاره ودرېږه. خوشکه نو دې خوشحاله خوشحاله که پلارجانه و دې باید خوشحاله که که نه دا دې کور ته ورسېږي. پلاره ته تر اوسه نه یې ویده شوې؟ ولې نه یې ویده شوې؟ پلاره زه ښایسته نه یم. دې ته ګوره چې څه وایي. دا ښکلې سترګې د چا دي؟ زما دي. دا ښایسته پازه او دا د مڼې په څېر ښکلې غمبوري د چا دي؟ خو خور مې له ما نه ښایسته ده همداسې نه ده. ګرانه خور دې هم ښایسته ده. د هر چا ښایست توپیر لري. خو نیا جانه دې تل څه وایي چې هنر په څه کې دی؟ هنر په ښایست کې نه دی په ښایسته لیدو کې دی. هو صبر وکړه چې زه یې ووینم. دا ښاپیرۍ ده. نه د صبر یو ځل بیا وګورو. ما خو غلط ولیده. دا خو طاووس ده. زما ښکلی طاووس.
زما ته اوس ډېر خوښېږي، ډېر ورسره مینه لرم. ورور چې خور دې وي که نه شي، اوس نو ویده شه، سمه ده لورکۍ. فکر کوم چې خوب وینم. مورې څه شوي بیا خوب نه درځي؟ مایندو ته خوب نه ورځي زویه. ته زما په اړه فکر مه کوه. ته ولې تر اوسه پورې نه یې ویده شوی؟ زما آرامه خوب ډېر پخوا له منځه تللی. بیخي د ده پلار په څېر. هغه به نیمه شپه کې خپل ځای نه پاڅېده، وسله به یې اخیستله او زه به یې لیونی کولم. اوه 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 صبر چې پښې د چاپې کړم. تل به مې ویل چې ژمنه وکړه دا هلک به د ځان په څېر سرتېری نه جوړوي، نه به یې سرګردانوي. خو چاته به مې ویلې ویې منله؟ ویې منله، خو کله چې ته 2 کلن شوې ستا په لاس کې وسله درکړله. که اوس یې ته لیدلی وای که نه نو در باندې به یې ویاړ کوو زویه. پوهېږم چې پلار پسې مې خفه شوې، هسې ما پالمه کوې. دا خبرې له تا سره ښې نه ښکاري. ته چېرته په مینه پوهېږې زویه؟